السلام علیکم. مخکې مونږ ویډیو کړو په ډینډرپ باندې کم ته چې مونږ خشکي وایو سیده دا زیاتره ملګري چې دي د خشکي دپاره پینټین استعمالوي یا هیډ اینډ شولډر استعمالوي سیده نو دا بالکل کار نه کوي په دغه کې د ډینډرپ دپاره خشکي دپاره چې دی خپل شیمپو راځي نیوزرال مخکې ما ویډیو کړو دې قیمت چې دی نو 30-31 ریال دی سیده او وم پکې هم راځي په سعودي عرب کې او په پاکستان کې کوناز شیمپو راځي د دې طریقه استعمال دي څنګه چې ما ویلو دا په هفته کې 2 پیرې استعمالول پکار دي تقریبا 2 میاشتې چې دی نو ریګولر استعمالول پکار دي خو بیا هم خیر د خشکي نو 3-4 میاشتې تاسو استعمالولی شئ بیا په هفته کې یو ځل یا چې دی په میاشت کې هم یا یو پیر استعمالولی شئ نو د خشکۍ دپاره خپل علاج یې صحیح شو دا عام شیمپوان چې دی دا کار نه کوي دا زیاتره ملګري دلته کې راشي موږ ته وایي چې هیډ اینډ شولډر راکوي یا چې دی نو پینټین راکوي دا یو مرض دی دا خشکي چې دی نو دې لپاره خپل شیمپو راځي دغه کیټوکونازول دی صحیح شو فارموله به زه منشن کړم دا تاسو راغستی شئ په ټول دنیا کې موجود دي دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ یا په انسټاګرام باندې فالو کولی شئ مننه السلام علیکم